बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زه د ټول کلي د جرګې ممبرانو د دوانو فریقینو ډاکټر صاحب دی او د بل مېلمانه چې فریقین چې کوم دي د دې ډېره زیاته شکریا ادا کوو او خامخا مولانا صاحب هم خبرې وکړې چې یو دنیا ده چې یو جنگ جګړه راشي یا څه داسې مسله راشي یا څه نور څه پیښه راشي نو د پښتو روایت هم دا دی او زموږ د صوبې او د پښتنو کلچر هم دا دغه دی چې خامخا خبره په جرګه او په خبره باندې ختمو. نو زه د کوم فریق چې دی د چا چې د بیماري وه د ننه وفات شي وو زه د دوی هم ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې دیو زموږ خبره ونه غورځوله. د ډاکټر صاحب دی دلته راتګ او د فریقین هم دلته راتګ د دوی ډېر زیات مشکور یو چې د جرګې خبره مخکې کړه او موږ له عزت راکړو او خپل دا کوم واقعه چې شوې وه د فی سبیل الله د الله د رضا دپاره دا معاف کړه. نو زموږ دپاره هم د فخر خبره ده او د الله د رضا دپاره یو کار وشو. نو ډېره زیاته د دوی هم شکریا ادا کوو. د ممبران جرګه ممبران چې کوم دي تولاد فاروق مدري ټول د دې چې کوم دې کې چې هلې ځلې کړي دي نو دوی دم مبارکي ورکوم چې یو غټه مسله هغه په جرګه او په خبرو او په خبرو اترو حل کړه. نو او بل یو څو خبرې دا کول غواړم چې خامخا غریب خلک دی دلته خو داسې هسپتالونه هم داسې خاص دغه غټ هسپتالونه هم نشته چې هغې کې موږ سره ریسورسز ډېر زیات دي یا نور څه داسې نو غریب خلکو دپاره صرف د سرکاري هسپتالونه وي. نو سرکاري هسپتالونو کې هم زموږ دا خواست دی چې مطلب دومره ریسورسز دوی ته پرووایډ شي. حکومت ته زما دا خواست دی چې هسپتال کې دومره هر څه وي چې کم از کم یو غریب سړی ښه فریکوینټلی مسله ورته ني خپل مریض پرایویټ هسپتال نه بجای چې سرکاري هسپتالونو ته لیږي نو چې هلته ورته مراد دي هلته ورته ریسورسز نو هر څه به ټیکي. سیاسي خبرې پکې کول نه غواړو د الله د رضا دپاره د هر څه وشو او چې څه دي زه د دې مشرانو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم عزت یې راکړو او الله دې د دې عزت وکړي. ډېره مهرباني. زمونږ د دې بایګانو په منډو ترړو په وجه باندې چې زمونږ د دې کسانو څه قسم دغه د یو بل سره راغلي او په هغې کې دا ډاکټر صاحب دلی دي او که هغې کې هر څه شو څه غفلت شو یا د دوی د یو بل سره څه قسم خبرې اترې راغلې وي یا شوي دي نو د هغې په باره کې دې کسانو د ضیا دلې عطاالرحمن دلې چې کمې منډې ترړې ووالې او دا خبره زمونږ د ټولو په اصلاح باندې او د ورورۍ په شکل باندې او بس په جرګې په دغه باندې مونږ د دوی سره د ورورۍ هغه صلح او هر څه وکړو او د دوی سره زمونږ چې کم دی نو مونږ خاص فی سبیل الله د دوی او دا زمونږ وروڼه دي بخلي دي او مونږ به هم مطلب دی چې دوی سره لاس امداد کوو دوی به مونږ له خدمت کوي او که څه غفلت او دغه شوي نو د هغې د وجې نه مونږ د دوی سره هر قسم زمونږ روري ده او مونږ مطلب چې بس بخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو میډیا والم ته په خیرالي وایو شکریا م ادا کوو چې زموږ د حجرې ته راغللې او دا کومه روغه چې وشوله د ډاکټرانو صاحبانو د پلی والا نو د پلی والا موږ خصوصي شکریا ادا کوو چې زموږ په ځای کې دا روغه وکړه او دا فی سبیل الله یې وکړه او دا کومه زنانه چې وفات شوې ده د هغوی شهادت یې خراب نه کړو. نو ډاکټرانو صاحبانو خط سټاف دی دوی خپل کوشش کړي که نه او لکه ډاکټر سړی هم په زور څوک نه ویلي که نه نو خو بیا هم پرې دغه مسله راغلې وه نو ډاکټرانو صاحبانو هم زموږ حجرې ته راغلي دوی هم شکریا ادا کوو د راغلو مېلمنو ټولو شکریا ادا کوو او فی سبیل الله دا روغه وشو انشاءالله دغسې زموږ دا کوشش به جاري وي. زه د دې ټولو مشرانو ډېر زیات مشکور یم چې څوک راله او په دې د ښېګړې په کار کې چې کوم دی نو خپله برخه واخیسته ځکه چې د دوو مسلمانانو وروڼه روغول او دوه مسلمانانو په منځ کې چې کوم دی عداوت یا دشمني ختمول دا ډېر غټ د ثواب کار دی ځکه چې که موږ وګورو د مسلمانانو د دوو مسلمانانو په وړونو کې کله خیرې راشي نو د هغې نه چې کوم دی نو درېیمګړی خلک
او نور چې کم د هغې چې کم چار چاپېره د چا ورسره نالګي هغه خلک د هغې نه فایدې لري او بیا چې کم دی نو دا دوه کسان چې کم دی په خپل منځ کې جنګوي شیطانو چې ناامید شي د هغې نه وروسته سوچ وکړي چې د دې دپاره یو بل طریقه کار پکار دی د ګمراه کولو دپاره د ځان سره د جهنم ته داخلېدو دپاره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان دا عمل وکړي چې ولکن فی التحریش بینهم شیطان د دوو مسلمانانو په منځ کې په زړه کې خیره پیدا کړي د دوو مسلمانانو په زړونو کې یو بل ته ټک پیدا کړي دوه مسلمانان یو بل ته په زړونو په منځ کې بغض ورته پیدا کړي حسد ورته پیدا کړي بیا چې دا بغض کوي بیا چې دا حسد کوي د دغه ټولې نیکۍ هغه سېځلی کېږي اگر که کلمې ویلې ده اگر که مونځ کوي روژه نیسي اگر که دی حج کوي زکات ورکوي نور بې شماره نیکۍ کوي خو چې د زړونو په منځ کې هغه ټک راغی د زړونو په منځ کې د یو بل سره عداوت او دشمني او حسد راغی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شیطان په دې باندې بیا ډېر زیات خوشحاله شي نو اختلاف او د یو بل سره جګړه کول دا هغه عمل دی چې په دې باندې شیطان دومره خوشحالیږي څومره چې شیطانو په یو بنده باندې د هغه په کفر باندې خوشحالیږي چې دې بت ته سجده لګوي نو الله تعالی دې موږ تاسو د جګړو نه